سلامونه وخت په خیر. د دې اونۍ لاندو او مهمو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش ته ماته ورکړه. د افغانستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د محمد نبي ساحل د غوره توپوهنې او د علامه احمد غضنفر د غوره توپ اچونې پر مټ بنګلادیش ته د 92 منډو په ستر توپیر ماته ورکړه. د افغانستان هاکي ملي فدراسیون سکرتر جنرال خالد زازی د هاکي نړیوال فدراسیون په 49مه غونډه کې د ګډون په موخه عمان ته تللی. د هاکي نړیوال فدراسیون 49مه غونډه د لړم میاشتې پر 14مه نیټه پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 20مې نیټې به دوام وکړي. علامه احمد غضنفر په خپله درېیمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې غوره لوبغاړی شو. علامه احمد غضنفر د بنګلادیش پر وړاندې په لومړۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې د 26 منډو په بدل کې 6 ویکټې واخیستې او د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. النصر له درېیمې بریا وروسته درېیم مقام ته پورته شو. د اسیا فوټبال اتلانو لیګ سیالیو په 4مه اونۍ کې د رونالډو النصر او العین لوبډلې ډګر ته ښکته شوې وې چې النصر په یوه جذابه سیالۍ کې سیالې لوبډلې ته 5-1 ستره ماته ورکړه او په جدول کې درېیم ځای خپل کړ. د هیواد قوت الرومي لوبډلې د ازبکستان قوت الرومي نړیوالو سیالیو کې درېیم مقام خپل کړ. په دې سیالیو کې افغانستان 2 د سرو زرو، 3 د برونزو او 1 د سپینو زرو میډالونو په ګټلو سره درېیم مقام ترلاسه کړ. محمد نبي ساحل له یو ورځنیو سیالیو سره مخه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبي ساحل د بنګلادیش پر وړاندې په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې له ځلېدو وروسته ویلي چې د 2025 کال چمپیونز ټرافي سیالیو کې له ګډون وروسته به له یو ورځنیو سیالیو سره د تل لپاره مخه وکړي. بارسلونا په خپله 4مه لوبه کې بریا خپله کړه. د اروپا اتلانو لیګ په 4مه اونۍ کې بارسلونا او سروینا زویزډا لوبډلې ډګر ته ښکته شوې وې چې له یوې جذابې سیالۍ وروسته بارسلونا پکې سیالې لوبډلې ته 5-2 ستره ماته ورکړه. او وروستی خبر دا دی چې د هیواد سنوکر ملي لوبډلې لوبغاړي سالم احمد محمدي د سنوکر نړیوالو سیالیو کې خپل فلسطیني سیال ته 3-1 ماته ورکړه. د سنوکر نړیوالې سیالۍ د قطر په کوربتوب د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو ترمنځ پیل شوي دي.